قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. ملا یعقوب وایي هیڅ ګاونډي ته پر افغانستان د تیری اجازه نه ورکو. د طالبانو په حکومت کې د ملي دفاع چارسنبالي وزیر ملا یعقوب په یو غږیز پیغام کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان هیڅ ګاونډی حق نه لري چې د افغانستان پر سرحدي سیمو تیری وکړي. په دې پیغام کې چې پر خواله رسنیو خپور شوی ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره او هوایي حریم به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. خو که څوک لاسوهنه وکړي نو طالبان لاس تر زنې نه کیني. نوموړي دغه راز ویلي د طالبانو اداره غواړي ملي او خپلواک پوځ جوړ کړي. ملا یعقوب ویلي داسې ملي اردو به رامنځته کړل شي چې د افغانستان له پولو دفاع وکړي. خو هغه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کارول کیږي، خو د لاسوهنې مقابل کې هم لاس تر زنې نه کیني. که څه هم نوموړي په دې پیغام کې د افغانستان په ګاونډ کې پوځي تمرینات ته اشاره نه وکړه، خو دا پیغام داسې مهال خپریږي چې په تاجکستان کې د روسیې په ګډون د څو هیوادونو ګډ پوځي تمرینات پای ته ورسېدل. او امریکایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې امریکا او پاکستان دې هوکړې ته نږدې شوي چې په افغانستان کې د هوایي سر لپاره د پاکستان له هوایي حرمه کار واخلي. خو پاکستاني چارواکو دا خبر رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د دفاع چارسنبالي وزیر ټینګار کړی چې داسې پوځ به رامنځته شي چې په ښو وسلو به سمبال وي. پر کابل طالبانو له واکمنۍ سره د افغانستان وسلوال ځواکونو چې سلګونه زره غړي لرل او نړیوالې ټولنې پرې میلیارډونه ډالره لګولي وو له منځه ولاړل. خو د طالبان له واک ته رسېدو وروسته روسیې او ځینو نورو هیوادونو افغانستان کې القاعده، داعش او ځینو نورو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې ولسمشر په تازه څرګندونه کې ویلي چې داعش او نورو ډلو زرګونه وسلوال د افغانستان په شمال کې راټول شوي او غواړي د پخواني شوروي اتحاد غړو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ځانونه ورسوي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.